سلامونه د چینل درنو لیدونکو هیله ده ټول روغ جوړ اوسئ. دا د یو ځل بیا زه بشیر دریځ له یو بل نوي غزل سره ستاسو چوپړ ته حاضر شوی یم. هیلهمند یم دا غزل هم هغه درد هغه احساسات چې هغې د شعر په ژبه باندې وړاندې کړي دي تاسو هم واورئ او خوند ورڅخه واخلئ. شعر داسې دی موږ هم داسې یو لوړې غونډۍ ته راختلي یو چې تقریبا کابل ښار زموږ تر نظر لاندې دی نو یعنی ښار دی مطلب خو موږ لږ په غرنیزه سیمه کې یو نو په دې خاطر باندې دغه شعر ما د دې ماحول مطابق ولیدم. نه د بنګړو نه د سینګار په ارمان ښار ته ځمه نه د بنګړو نه د سینګار په ارمان ښار ته ځمه دا هر سهار په لمر خاته چې ځمه کار ته ځمه ګلونه مه کرئ خو آن بمونه هم مه کرئ ګلونه مه کرئ خو آن بمونه هم مه کرئ زه په همدې لار د شهید لالي مزار ته ځمه ما د هغه اوښکې ورپاکې کړې په خپله لمن ما د هغه اوښکې ورپاکې کړې په خپله لمن خو مګر بیا هم د هغه په امر دار ته ځمه داسې هم نه ده چې پښتو او رواج نه پیژنم داسې هم نه ده چې پښتو او رواج نه پیژنم خو مګر بیا هم داسې هم نه ده چې پښتو او رواج نه پیژنم خو چې ترې ولې بغاوت کوم او یار ته ځمه موږ مینه وکړله موږ داسې زندګي تېره کړه موږ مینه وکړله موږ داسې زندګي تېره کړه لکه د شمعې په سر اور وړمه سینګار ته ځمه نه د بنګړو نه د سینګار په ارمان ښار ته ځمه دا هر سهار په لمر انتظار شعر و هیله ده د پام وړ مو ګرځېدلی وي د نورو ښو ښو ویډیوګانو شعرونو اورېدلو لپاره له موږ سره اوسئ. چینل سبسکرایب او لا زیاتې ویډیوګانې زموږ له دې چینل څخه ننداره کړئ. تر بیا ښې شبې.